بسم الله الرحمن الرحیم. په ټول ناول دغه ټول ملګری چې میشتا د جنوبي پښتونخوا نه د پېښور نه لکه مروت نه مردان نه مومند نه د سوات نه د پښتونخوا د مختلفو علاقې نه د مشر منظور پښتین د گرفتاری خلاف دغه احتجاجي جلسې د پورا دغه په باندې شروع ونشته د احساس وکړو چې پښتین چې هر چیرته وي کلار وي او کبار وي کله پښتونخوا شه د نه وي کله پښتونخوا نه بار وي دا یو وجود دا یو قوم دا یو اډیکه دا بشکه میز د توسه دغه تک دا خیر مقدم وي خوشامدید ته وي او د توسه دار تاګ میز د پورا ډېر دریندا دا د میز د پورا ډېر عزتمند دا میز توسه ټول ته شکریا د توسه ټول ادا کوي او توسه ټول ته هر کله وي او امید دا چې پتلون کې واښه او توسه دغه تعاون او توسه دغه یولا اني سره دغه سجاري دي لکه څنګه چې نن د میز سره ثابت کړه دوی ملګری زه په باندې په جنوبي اضلاع شدنه چې د میز په باندې شدنه د مختلفو تحصیلي ملګری دي اجاني خیر ملګری دي د بکخیر ملګری دي د فیرونی ملګری دي د شبوس کلی ملګری دي د بني سیدي ملګری دي ټاون شپ د پی ټی ایم ځوانان دي چې دي هر چیرته دي کله فرندرګ ملګری دي کله مریانو ملګری دي زه دغه ټول ته چې د دې څنګه یو میاشت په مستقل مزید را په خپل علاقې شه کمپین کو او د هر قسم دباو مقابله وکړه دې د دغوري مهنت نن دغه د باندې په ډګر باندې شکر دا جواب ته ریاست ته ویني د باندې خلک ته ویني چې پی ټی ایم یو داسې فوټبال دا یو داسې فوټبال دا چې څومره په ځای سره په ډګر وایي په هغه سره پوسټ کېږي او چیرې دا نه ممکنه چې دا د ډوک سره ولګي یا د ډوک سره برابر شي دوی ملګری که زه نن د خپل د تر زمانه د وزیرستان د خلک شکریا نه کوه دا چې دوی څومره په ګڼ تعداد سره مشتری وي نیغه کې همیشه د پوره بلوي بل سره د نیک و د هیڅ یې کردار ادا کړی ده او دوی نن په خپل تاګ په خپل کمپین دا ثابته کړه چې د باندې د وزیرستان یو قوم ده دا یو خلک ده او په دې کې واښه د نیغه دی دا یواله دغه جاری وي او ورځ په ورځ به مضبوطېږي دغه ځای خراج تحسین د ډیری خان ملګری د ټانګ ملګری د جنوبي وزیرستان ملګری ته پیش کړو چې کله نه د نیز دا احتجاج اعلان شو په خپل علاقې شدید د کمپین دې نن دلته تاګ دغه تمیز ډېر په درنه سترګه ګوري و دې دا شرکت وچیرا د نیز د ځونه ولزي خدای مې آباد لره خدای مې هر وخت ورولا ګرونو ملګری سبونه مخشه په تفصیل سره خبره درته وشوه زه کوشش کوم چې هغه خبره دوهراو نکړم ریپیټیشن ونه کړم په خپل خبره شه خو دغه درته وایم چې کله نه دیش دغه احتجاج اعلان کړی دا د نیش ملګری بقاعده ډیپټي کمشنر ته د رسیدې پوره راغل ډیپټي کمشنر دېونه درخواست وصول کړو دغه نه بعد یو تاول چې دا ونیز د سکیورټي پوره ډي پی او باندې تلاشي او تاسو ته د سکیورټي درکای نیش په ځای قرار شو میزول چې په بیا پارک شې نشته اجازه ورکوي چې سکیورټي ورکوي په اجازه خو خامخا ورکوي خو نیش بلاورس په بیا پارک شې وستوي مشوره مې کوله چې دا خلک راغل پولیس ول ملګري راغلل هغه دا خبره وکړه پارک یې بند کړ نشته څه بله خبره وکړه خو نیژې په یوه بوړه باندې ریاستلي هغې نه بعد یې پارک بند کړ او ویې ویل چې په داسې د جلوسۍ اجازات نشته نیژ د تشدد خلک نه وي نیژ د چا سره ټفل تصدم نه غواړي پولیس سره خو یې بالکل نه غواړي ځکه چې پولیس د دې د هرې بدې رویې باوجود نیژ خپل ځون ګڼي خپل ځای وړی ګڼي خپل آډ یې ګڼي خپل عزیزان یې ګڼي نو نیژ
چې چېرې په دې باندې تکلیف وغله ده نو یې مخشه پرېښي دي نو یې بیا پرېږدي اگر چې د دې رویه څومره بده وي پی ټي ایم پالیسي ده چې د هر مظلوم سره دړي دا د مظلوم پروفایلینګ نه کوي چې مظلوم هر څوک وي پی ټي ایم د دغه خلکو سره درېږي موږ د دې د فیصلې قدر وکړو لوړ د بني بازار نه ایک طرف دا په مضافات شي د کلی د ګراوند څنګه موږ خپل تیاری وکړه موږ ازکه د جلسې میدان جوړ کړو دا اکثر ملګري د دغشي ګواه دي چې مشوم وخت نشته درې ډي اس پي صاحبان راغلل ویل چې دا پروګرام تاسو ما کوي تاسو ته اکیډ خلک اجازه نه درکوي سفر ته وویل چاوري خلک تاسو ته اجازه نه درکوي میش په جواب شو ته وویل چې دا تنخواه دا خو تاسو ته د میش په ټیکسي باندې ملایوي شي رزق د تاسو د خپل پوسټ پروردګار نه ده دغه خلک ته بدوري کوي خدا هغه خلک ته چې توه کتلونګي د میزا کتلونګي د کم از کم د خپل قتل سره نشته په یو څنګه شي ماکشنیه به هر حال دی نشته اول چې په دې شرط باندې نشته اجازه درکو شرطینا می درې سره ومنل او تل مې چې په ټکی نه د درې شرطینا وخستل تاسو د ټول خبرو نه منځلې دي دیزو په خپل تیاری باندې لګیا شلي شپې د 2 بجې مالو میس په پندال شنوست وي چروغ مختلف ګاډیون وي نمبر پلیټونه نه وي په چا د پولیس وردي وغوستې وه سیک پام سیول کپړې شي هغه خپل خیونه یې وکړل ساوند سیسټم یې یو ملګري یې سفیر جنان یې ونیو دغه د ایس بي ایم ته په مان شه د ایس یې خلاص کړو روغله ده د نره ملګري ته ویل چې سره درینې یې نشټوله ته ویل میز دا سره خبره اشبیا او تکړه وه چې میز پروګرام په هر صورت کوي کته چیرې دا ویې چې میز تاسو نشي په څوکا میز ځنه نه درکای میز ځنه وتاړي به ورسته انجیل لاشینا ته وره هغه نه بعد به ته نسه به هر حال یره ملګری ته سنو ویل خپل غلې وکړه چکین د دیا غزه عادت ته چکیم عادت یې په وزیرستان چکو چې ترموس فرچ پیالا میکروف ساگلا جام پلیٹ ایک خیلی نئی پیشی انیس طرح دا غالبا اکرلا باواری کا سامان دا ساؤنڈ سسٹم دوے بکسے درے بے پٹکرے کالینینے پٹکلو یو ترماس دمیش جو ملگا دا ملگری تے چای پوشا جستری ازیل خید جاور یوت کو ترماس یا پٹکو دونے ملگری میز موجود لی تو سے سبا معلولی دلاز ہے بیار اخلل دیکھئے میز دونا مجبوری دو شچا در تولی دی مجبوری میں کن طرف نہ دو نیچی دے کینٹ طرف نہ آرڈر دا خدای پاک میں پنے کا ورز بندویر ورا دا رزق خدای دے کائی دا تنخواہ دے پاکستان دے دے خلق پر ٹیسٹر تا ملا ویزی دے میرا ڈیرا غلامی چا دا پولیس افسران یہ سیم رکائی دے میرا ڈیرا غلامی کچرتا دے دے لوس وہ نخص دو دا غاشل دے چرگونے لن دے امریزیے وسط میں دا ویز دے چی داولے نوی دا پی ٹی ایم دا چې هر ټیم په تاسو باندې ویلور ده هر ټیم یې په تاسو نام کړی ده هر ټیم څنګ په څنګ سره ویلور ده د دغه خاصي باوجود نن بیا په باندې شه د پولیس یو ټارګټ کلینګ شو ده زه د قوم په مخ شه دا خبره کوم د ورځې مخ شه په باندې شه وره کې او شو چې د پولیس دوه ځلې په سوسایډون شو چې د دې د ټول راویې باوجود نیز دا خبره کوي چې دا د میز عزیزون دي دا چې کله دې شهیدون شي د میز په کلي شهیدی ناشري شي میز په کله شهیدی ناشري شي میز طالب جان ته دا خبره کوي چې د پولیس معاملہ وا درسل بنا نشته ده کمره د اصلای مرکا چې شل کوله د تو خلاف پرچنی نه کړی وي شل کوله ته ځانین کړو شل کوله ته د کورنا ولسله شل کوله د دانا کړی د سره د جوړا وکړه ایک پکې سیکشن اسله ورغله به د زرو سره سه د ګنا پولیس بناوي دا نشته نه در سره مانی پولیس په قتل نه د ونه د قتل نه لوس وخلا چې څه سره د جنگ دا وخت تکړه شه بیل د توجه تکای چې خدای دې کامیاب کا خدا به بدوي دغه سره سره زه پولیس ملګری ته دا وایم چې دی وامه اکما جوړه دو چې دا سیټی دی دو اډر دا چې چیک چیک کېږي په دنيرا پولیس نه چې نه ډیر دا صحیح په دنيرا نه شغلې دی د کارپوټه چې د مادرای په جوړه تر شي هغه نه بعد دغه پولیس ولایور سره
بے گناہ خلق زورائی، بے گناہ خلق منابی، بے گناہ خلق کو ٹرچر شیل سے سوتی نیش پولیس مارگن یہ تاو داویئی چھ چڈیو تا داویئی چھ جان دے چاپ مان شدا تو سے ابرا خما جوڑے سی ہے ادھر جان نہ تو سعوداری ہے زکا چھ پدخ جان شے تو سے پشہادات نیش بکرے سے وینا کیجی نیش دا چیرانو دے در تفاسا کم از کم دخ پی ٹی ایم سرا چراکی نمال تو سے کہیے نسکیے دخ کون نے سارا نانگو کیے نسکیے دخ فور سارا نانگو کیے چیزے تو پویر بندے جوڑو وہ بے سبو مطلب در زے تو پورا ہو بھی چاہتا ہوں بہتر پوسر سے FIR بندے کٹ کرے ہمیش گلی میں سے ترباسینا پریت پیالور میں پٹھاوے بدا رویہ دا کم از کم تا میرا پوزہودوی بندے پریش دا دا سے مکوا کنی دے صبر دے برداشت یو حد بھی کله دا کوم درځو ته مجبور شي چې ظالمانه په صوب شي د ولي کې به دغه څه بیا څه به کاسه پروتوستا وسیک مې به د ځړې نه جوړه ملګری د نن احتجاج د نیز مشر د منظور پښتون د احایي د پوردا منظور پښتون علم تقریبا ونیم انجاش مخشه په چمن سے اول ډایرکټ د پګاړي باندې فایرینګ وشو زه نو بچا سه ملګری نه را دا په غاډي سے نو سره نیز موجود بھی بالکل تقریباً یونس کے لیے د مشر پگاری بند لگے دلیے دی حجوم کے مار گوزون دفدائی پلوس سے دی د مشر رزق نو پیرا انرا ملگریے رزق نو پیرا مشر بادشو خودی پخپلا کا سو بشو خستو بغیر د قانونی جواز نہ اغلوئے کو چمن روان کو وہ اسلام آباد پہ ورسو لیکن بعد د اسلام آباد سے تقریباً 48 گھنٹے غیر قانونی ایزون فراؤس تو چیزون فراؤس تو پریشر پر بند روحائی پی ٹی ایم دے ملگری ہے 48 گھنٹے بعد یہ عدالت کا پیش کو پسالر FIR سے چارج کو ایک دن بعد چکلا دے پی ٹی ایم ملگری ہے دے پی ٹی ایم وکیلوں نے خپل جدوجہدو کو بسلیے پسالر سر FIR سے خلوص کو دا ملگری دا اڈیالا جیل مختل تو ملوڑ بھی میز ویل سے اس پہ مشر ایک گھنٹے میں بعد امیش پمان سے خمیش ولی دلا چملگری جمیش سان تکر پنجاب پولیس روغائی جیل د مشر نے جیل د مخے نے مشر بیا اغوا کو میش چ معلومات کول ثبوتا ولی پتہ نہ لگے دلا چ مشر چودا میشی د جلن BC پترین پیو سے نیولا دا اس دغل منطق تا دغ توتا تو سے سو چکی ہے چ مشر نے چرے جلن تتلا دا نہ په جلم سے پی ٹی ایم ستا نیے پدر در ہائی نہ بعد جہلم تا پروگرام خدا دی جنم ڈی سی آخر تو مشر بندے TNPO ویرے گولا کین قانونی جواز یو خو چکلا سول افسرون پخپلا مرضی بندے چار مکائی دے کیل پہ شرے بندے چلے جی بدا سے اور خطوئی عملیہ ہونا کے جی لکا سرنگے چھ جلم دے ڈی سی سے ابنا اوشو دونوں ملگری ہے مشر نظر انشاءاللہ انیش پمان شئی مشر نظر د قوم ترسی کنی پمونا مقصد کے ملگری در تاویل چھ مشر دنیش ریڈ لائن دا کچیرتا دا ازر رہانشو دا پی ٹی ایم مشر تابو مرکزی کمیٹی سٹیرنگ کمیٹی نگا چھ سمرا زموار ادارے دی ڈائریکشنی وجہ من بعد وہ بل جولا حامل اعلان کئی چھ آلہ حامل وے بے انشاءاللہ پدا یوم اچھلکی ما دے چھ جے لڑائی چلے دا پدا ٹیلنا وے سخت آئی وہ مؤثر ہوئی تو سے دے لڑی تا تلوروستا اسمے دو دے سارا انیز میرا درائی ملگری عبدالرحمن وزیر زکیم وزیر گلمان پشتین چاوائی دو مرمشا GOC پخبل شخصی جیل سے ایزن سراؤ ستل بغیر دگنا چا عدالت تے پیش کو بغیر دگنا چا قانون تے پیش کو آخر خود نپریشل چینیز یہ بل دے وزیرستان ملگرا چا دیکھ پلورا پخڑ کمر شاید شواو دے ایک دے پرزا پخڑ کمر شاید شواو دے ایک خلیہ پخڑ کمر شاید شواو دا حیاؤنو وہ پیش جیل تے اوچو چا پکین جیل سے گلامن دگئی درحمان دے وزاکین دگئی ٹیم تیر کراو سرائی نپیشی چھ دا غیر دارے
چې د نشته د قانون درس وکړي خو خپله داسې غیر قانوني چارې کوي چې شخصي جیلونه یې جوړ کړي دي پرایویټ جیلونه یې جوړ کړي دي پی ټي ایم په خاورې په کوم ماین ځوانان عام نسي هغې جیلې ته وړي او ټارچر کوي یې موږ د دهشت په واسطات سره دا خبره ورته کوي چې دغې نه وړي عملې نه ودرېږه او پوځي دغې نه منې شه دا حرکتونه مه کوه که نه وي داسې یو صورتحال یې په د ملک کښې جوړ شي چې بنګال خو د نه ویلو پښتون د نه روان ده که ټول داسې ستړی کړو ډېر ځل یې داسې ده چې پښتون د خپل خپلواکي فیصله وکړو زه داسې زموږ بل ملګری اجمیر پښتون د میز د خبر ایجنسي د یوې علاقې کوارډینیټر نوم خیر نویر ده دغه داسې په غیر قانوني حراست شوي میز د دغه د رهایي فوري مطالبه کوي زر نه زر دا خلاص شي که خلاص نه شول پي ټي ایم دغې ته مجبور وي چې د خپلو ملګري د پوره احتجاج وکړو او هر هغه لار اختیار کړو چې موږ خپل ملګري زر نه زر خپل منځ ته پروستلی شي درنو ملګري یې زه ولس کې داسې په باندې شی په د لوکل مسئلې درته روشم ای باندې په تمام شی یو دیوال والا شوه ده ایچ ټي ایس ته اډه نه اوسه د منډي پیره په دغه دیوالونه ایک طرف د پاکستان ده د ایک طرف د کوت بانه دا ځنګل ده نه بجلی شته پشی نه ګیس شته پشی نه امن و امان شته پشی ټارګټ کلینګ ګوښه ده پشی بم دمکې ګوښې دي پشی په دا دیوالې چې دغه طرف د ټیم پاکستان ده چې کیمپ ورته وایي په داسې بجلی شته په داسې ګیس شته په داسې نه د ژوند سهولتونه شته په داسې کیفې آباد دي په داسې د پکنیک پوینټونه پارکونه آباد دي داسې دو چې څه درې دا فرق وي په دغه پاس دا یو مثال در کوم چې په دا دیوالو دغه طرف ته 3000 آبادي ده او این طرف ته 12,000 لکه آبادي ده دا 12,000 لکه آبادي ټیکس پرې کوي او دا خلک خپل ځانونه په سوتي دغه 12,000 لکه خلک ژوند یې جهنم جوړ کړی ده او ژوند کې هغه هر هغه سهولت جوړ کړی ده چې کیم ژوند تېرولو د پوره ضروري ده زه په باندې شه دننه ټارګټ کلینګ بتخوري خبره کوم مختلف سنیاور ګرځي په مختلفو علاقو کې خلک ته خبرونه ورکوي خلک ته اطلاع ورکوي چې څوک ټکېدور ده څوک کاروباري ده څوک تاجر ده چې مو ته دومره پیسې راوړه مو ته دومره راوړه مو ته دومره پیسې راوړه چې کله یې پاته کوې چې د سنیاور څوک ته کرایه د میجر ملګری یا د کرنیل ملګری یا چېرې د کپټن ملګری هر ټیم د کیم ته روزې مخ ته ویلور وي وږي یې په څو باندې داسې کا د خلکو نه بټې وبوسي خبرې ډېرې دي ګلونه ملګري خو پرون نه تو سب د تکلیف سره لګیا یې میږه لګیا یې میرا ملګری تقریبا قوانین خط تقریر صرف پوته ده میرا به تقریرونه ختمیږي زه اور بیا د هغې ټولې ملګري یې هغه ټول